ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما علم دولت دی ویاړ عزت دی خدای له لوري ښکلی نعمت دی علم دولت دی ویاړ عزت دی خدای له لوري ښکلی نعمت دی علم د پوهې لوی سمندر دی هره وینا یې ژوند ته رهبر دی علم د پوهې لوی سمندر دی هره وینا یې ژوند ته رهبر دی هره وینا یې ژوند ته رهبر دی دا معرفت دی لوی سعادت دی دا معرفت دی لوی سعادت دی د خدای له لوري ښکلی نعمت دی علم دولت دی ویاړ عزت دی د خدای له لوري ښکلی نعمت دی علم دولت دی ویاړ عزت دی د خدای له لوري ښکلی نعمت دی تللی تلاره پاک ذوالجلال ته افتتاح یک باب انستیتوت کثیر رشتوی در دره تنگی میدان وردک. الحاج مولوی غلام حیدر شهامت در سفر به ولایت میدان وردک یک باب انستیتوت کثیر رشتوی را در دره تنگی این ولایت افتتاح نمود. همچنین شمار دیگر از مقامات حکومت نیز در این سفر سرپرست اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی را همراهی می‌کردند. محترم مولوی شهامت هنگام سخنرانی افتتاحیه انستیتوت کثیر رشتوی گفت که دره تنگی جایگاه قهرمانان و غازیان است. دا انستیتوت چې دلته ایجاد شوی دی دا هم د هغه جهاد ثمره په خاطر چې موږ دا په استثنایی شکل دا مدایر کړه ډېر په لنډ وخت کې یعنی د ایجاد او تاسیس مراحل طی سوي نه دي په دې خاطر چې دلته لله الحمد مجاهدینو مرکز دی شهیدانو مرکز دی او د مجاهدینو اولاد دلته انشاءالله به تربیه شي. ایشان علاوه کرد که تصمیم ایجاد انستیتوت کثیر رشتوی در این دره به پاس زحمات و قربانی‌های مردم گرفته شده است. سرپرست اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی درباره اهداف این اداره نیز صحبت نمود. او همچنین برنامه آموزش اداره و مدیریت برای مجاهدین را نیز توضیح داد. یو غټ خدمت چې دا اداره د مجاهدینو لپاره وکړه دا و چې موږ ټول مجاهدین چې په سراسر افغانستان کې وو هغه کسان چې مولوي صاحبان و ټول وظیفه درلود اما هغه کښته مجاهدین چې نهم صنف یا تر هغه کښته وو دا مجاهدین بیا یا عسکر وای یا په کورو باندې ناست وای چې لله الحمد اداره داسې کار وکړ چې اوس 18,000 مجاهدین درس وای په دغه کال کې د اوس شروع شوي دي 18,000 مجاهدین تثبیت سویه سو او اوس لله الحمد په مدیریت و اداره و دا څنګه کې دوی درس وای در رشته کې. در سوی دیگر سخنرانان و بزرگان محل ضمن قدردانی از حضور سرپرست اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی به دره تنگی میدان وردک خواستار توجه بیشتر به این دره شدند. بزرگان محل هنگام سخنرانی علاوه نمودند که در گذشته آنان به خاطر دفن شهدا جمع می شدند و حالا جای بسیار خوشحالی است که آنان به خاطر ایجاد یک مرکز مهم آموزشی علوم عصری گرد هم آمدند. د دې درې ځوانان دا هغه ځوانان دي چې نن د دوی دپاره کله انستیتیوت جوړیږي کله دارالایتام افتتاح کیږي کله ورته مدرسه افتتاح کیږي دا د هغو شهیدانو د هغو فاتحینو زامن او د هغو خلکو هغه پاتې ماشومان دي چې نن ځوانان شوي دي. البته یو د خوشحالۍ افتخار او ویاړ ځای دا دی چې مخکې د 3 کالو نه چې فتح نه وه راغلې د تنګي په دره کې به همداسې چې شپه تېره شوه بیا به د ورځې په اوږدو کې د تنګي خلک که ځوانان وو که سپینګیري وو که مجاهدین وو حتی که ښځې وې دا به تلل په هغو ځایو کې به چې چاپه وه هغلته به بیا هغه شهیدان د خاورو نه راپورته کول
هلته به د رودغاړو نه راایستل، هلته به ځنګلو کې پسې ګرځېدل پیدا کول به، حتی په یوالو په اوبو کې به پیدا کول راوړل به، او بیا به داسې غونډې پې جوړولې او په هغو غونډو کې به ډېرو خلکو شرکت کوو. خو هغه شهیدان به څنګه وو؟ هغه شهیدان به داسې وو چې یا به د دی بدن داسې ټوټې ټوټې وو، داسې به د خدای په دربار ته نذرانه کړی وو چې د غوښو ټوټې به موږ په تابوتونو کې راغونډولې چې د دغو صحنو دا څوک چې دلته دي د عیني شاهدان دي، او یا به د هغو شهید هغه پاک بدن د الله تعالی دربار ته داسې نذرانه شوی وو چې د یوه تک تور سکور په شان باندې به هغه موږ راوړو، په تابوت کې به واچوو او بیا به په تابوت کې ایښی وو. کله به چې هغه شایخین، هغه مجاهدین، هغه د دغو شهید دپاره چې غوښتل یې چې دا وګوري، مخ یې وګوري، موږ به دی ته د هغه مخ نه شوی ښکاره کولی، نو څه به م کړل؟ د هغو دپاره به موږ یوه خپلوان ته به یې هغه فوټو عکس ورکړی وو او د شهید سر ته به ولاړ وو چې شهید دې لیدو نه دی وروره، شهید دې لیدو نه دی، نشته، څه به ووینې؟ تور سکور وینې او که د بدن ټوټې وینې، نو مه کړه سر یې مه خلاصوه. دغه شخص دی چې نن په شهادت رسېدلی دی. نو لله الحمد همغه غونډې نن په بل شکل بدلې شوي دي، هغه په دې شکل بدلې شوي دي چې نن هغه وخت موږ په شهیدانو راغونډېدو، د هغو په یاد بود هم غونډې کړلې، د هغو د جنازې تکفین او تجهیز دپاره هم غونډې کړلې. نن د هغو دپاره د اسلام شعائر، د اسلام هغه دینی اماکن لکه جوماتونه، مدرسې، دارالیتامونه، علمي مرکزونه لکه نن چې دغه انستیتیوت افتتاح کېږي، د هغو په عوض کې موږ نن دا شی کړو، نو دا موږ ته ډېر د افتخار ځای دی او ډېر د ویاړ ځای دی.